د انعکاس میډیا ګرانو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه. هیله ده چې روغ او خوشحال به یاست. یو ځل بیا هم د مینه او درد ناول له 4مې برخې سره حاضر شوم. تمه ده چې دا برخه به هم را سره تر پایه واورئ. ساحل د خپل خورکۍ لپاره یو څو کپه ډوډۍ وخوړه. ورپسې یوه پیاله چای هم وڅښه. په سوچونو کې ډوب وه. زهرا وویل قند لالا بیا څه شوي؟ څه نه خورکۍ، بس زړه مې تنګ دی. زما خوږې، زه به د سړک غاړې ته ورشم، خوښه دې ده؟ خو قند لالا پوهېږم ته خفه ښکارې. نه خوږې، هسې تازه هوا به واخله. سمه ده قند لالا، ورځه، په ځان پام کوه. حرکت یې وکړ او وختي باغ لیورې ته سیده شو. تر څو 4:30 بجو پورې د هغه په انتظار وه. کله چې د ښایست ملکه له ښوونځي راغله، د ساحل سترګې وځلېدې. د سترګو په اشارو سره یو بل وپوهول. سیال لومړی کور ته لاړه، وروسته د اوبو په بهانه باغ ته راغله. د څو شېبو لپاره سیال خپلې ګیلې شروع کړې. ساحل په چوپه خوله ځړېدلی سر ولاړ و. اخر سیال خجالته شوه چې هغه ولې غلی دی. زنې ته یې لاس ور وغځاوه، سترګې ځان لیورې ته پورته کړل او ویې ویل هی ګرانه، ولې غلی یې؟ ساحل هیله وکړه او ژبه یې درنده شوه. ستونی یې ډک شو، له سترګو یې تار اوښکې لاړې. غوښتل یې چې وغږېږي، خو شونډو یې رپ ونه کړ. سیال غبرګ لاسونه ترې تاو کړل او سینې پورې یې ونیوه. په نمجنو سترګو یې وویل ساحله ما وبخښه، ډېرې ګیلې مې در څخه وکړې. هغه وویل نه ګرانې، ګیلې دې په حقه دي. لومړی دا ته چې کله ښوونځي ته تلې او ما چې د هیلې په نوم تا ته غږ وکړ، هغه ته وې په خوب کې تا ما سره ژمنه کړې وه چې ته به ما د ساحل نه د ګلاب په نوم یادوي، او ما هم در سره ومنله. او تا ته مې وویل چې زه درته سیال نه بلکې هیله درته وایم. که د غریبۍ په تیارو کې ډوب هم یم، خو ستا مینه مې نه ده هیره کړې. څومره ژر دې وویل، په خوله دې زه او په زړه دې بل څوک. سیال په کړېکو شوه، بیا ورغاړې وته. ساحل وویل ژاړمه زما ګرانې، زما هیلې. هیڅ خبره نه ده. د هیلې ژړا زور واخیست او ویې ویل ډېره بښنه درنه غواړم، تا چې د خوب کیسه راته وکړه، زه دې ځان ته خجالته کړمه. ستا خوب به زه رښتیا کړم زما ګلابه، نور درته ګلاب وایم. مننه زما هیلې. یوه غوښتنه لرم، ووایه ګلابه. شاید د غربت له کبله ژر در سره ونه ګورم. دغه موبایل شمېره مې واخله. ای ګلابه، زما خو دې سودا کړه، چیرې ته لرې خو به نه ځې؟ نه ګرانې، همدلته ښار کې به یم. بیا هم اړینه وه چې شمېره مې درکړی وای. سمه ده، خو څه زما هیلې، بیلتون دې ګران دی ګلابه. ګوره هیلې، که د 100 کالو هم شم، تل به در سره مینه لرم. ساحل په تلو شو. سیال بیا ورغږ کړل ای واوره، ستا د خوب په خاطر داسې وایم. تا چې په سلګو کې تېره کړه،
ما نه خو دې خپله کیسه هېره کړه. اوس خو به خبرې هر ځای کېږي نو تا د راز خبره را برسېره کړه. ډېره مینه در سره لرم زما ګلابه ډېره زیاته. مننه زما هیلې. زما مینه به تا هېڅکله بې مینې نه کړي. اوس زه درنه ځم ساحل په تلو شو. سیال وړه سلګۍ به وهله. ساحل بیرته راستون شو او پرته یې وویل ای هیلې تا په خوب کې راته ویلي وه پلار دې په کوچنیوالي کې د بل چاته ورکړې. آیا دا رښتیا دي؟ هو ګرانه دا رښتیا دي، خو هیله کوم ما ترې وژغوره. زه نه غواړم چې هغه ما وکړي. ته صبر ولره الله تعالی به خیر کړي. زه در سره یم ته هېڅ تشویش مه کوه. سیال بیا هم وړه سلګۍ ووهله ویې ژړل. ساحل د هغه اوښکې وچې کړې او ویې ویل واوره هیلې کله د نور زه وینا منمه ته زما خوښ یې زه به ستا منمه. مینه کې تېر یم د مال او سره هره خبره دې اشنا منمه. سیال نوره ایساره نه شوه. له اوښکو ډک زړه یې کور ته یوړ. ساحل هم په خپله لار لاړ. د بېوسۍ اوښکې یې په لستوڼو وچې کړې. څو میاشتې ووتې. سهار وختي ښار ته تله او ماښام راته. تر چهارنیمه ازموینو یې غیر حاضري هم کړې وه. دلته د سیال د کوژدم مراسم هم شروع شول. غرونه غرونه دلی دلی غمونه ورېده. هلته په ساحل د پورولو زور و. د کوره دروازه به ورپسې ټکېده. هغه یې دې ته اړ کړی و چې د شپې له خوا هم مزدوري وکړي او دلته د سیال هم ټولګیوالو ځورول شروع کړل. هغه یې مجبوره کړه چې ساحل ته زنګ وهي. زنګ یې ووهه. ساحل ته همدا لومړنی زنګ و چې د ده تلیفون ته راغلی و. ده وویل خدایه خیر ما ته زنګ راغلی. لومړی موبایل یې سترګو ته مخامخ کړ. بیا یې غوږ ته ونیوه. بلې السلام علیکم. سیال په بنده ژبه وویل ګلابه. ساحل هو کړل. هیلې اورم او ووایه ګرانې. د سیال شونډې په خبرو نه شوې. ساحل خوښۍ بیا وویل بلې ګرانې خبرې کوه. په خبرو شوه ما ته غوږ شه ګلابه. غوږ مې دی خدایه شکر چې ګل اواز مې درته واورېده. سیال غوښتل چې خپلې اوښکې زړه ته تېرې کړي خو له وسه یې نه وه. اوښکې ستونی بند کړ. موبایل ترې پرېوته. بیټرۍ او د موبایل پوښ ترې ویل شو. هغه بلې کولې خبرې قطع شوې. بیا ورته زنګ ووهه. نو دستګاه ورته جواب ورکړ کومه شمېره چې تاسو دایره کړې د اوس لپاره خاموشه ده. شین اسمان په تورو وریځو تور شو. پړک سیلۍ تېره شوه. د تندر غړمبهار ورسره هم وه چې د ښار وګړي په منډه مجبور کړل. ساحل وارخطا شو. له معاینه خانې سره جوخت اطاق ته یې منډه کړه او خپلې خیرنې جامې یې راواخیستې. د ډاکټر سترګې رډې وځلېدې. غږ یې کړل خیر شه ساحله څه شوې؟ زما کور ته زړه دې څه؟ هغه ځواب ورنه کړ. موټر ولاړ و. ور وخته او د کلي په لور روان شو. د باران شړق شو. د موټرو بیروبار زیات شو. هر خوا ډول د موټرو هارنډونو شور ماشور و.
موټر یې له پله بهسودو واوښت، په بلندغره بازار کې ځنډ شو. باران هم ډېر تیز و. هسکه غونډۍ چې راښکاره شوه د یاسین بابا تر څنګ ساحل شیشه کړه ښکته. د ګمبېرې له ډکه وتې خړ اوبو په ننداره وه. هلته سیال کړکۍ ته وناسته، سپینې څاڅکي د باران پر خړو اوبو به لګېدل. پوکڼۍ به حویلۍ کې جوړېدل. اسمان ته په کتو شوه. ویل یې ته هم نن ډېر ژاړې. یوې ښځې ورته غږ کړل لورې چا سره کوې خبرې؟ هغې سر وځړوه. په کوڅه کې شور شو. چا چترۍ ځینې غوښتلې. ساحل په رسېدو شو. ناڅاپه یې غږ کړل استاده همدلته ودروه. ژر ترې ښکته شو. مېلمانه هم ډېر زیات و. حیران ټول یې له سترګو تېر کړل. خلاص یې له خپلو تورو ویښتو تېر کړ. د سیال وړه خورکۍ یې ولیدله. له نورو کوچنیو سره ورو ورو روانه وه. ساحل په اوږدو قدمونو ژر مخې ته ورغی او ویې ویل هی ګرانې نانځه کې ودرېږه. دا خلک ولې غونډ شوي؟ هغې په تلو کې ویل د خور کوژدن مې ده. ساحل اخ کړل. درب شو. زړه یې درزا وکړه. شونډې یې په رپېدو شو. د روښکو د باران څاڅکو سره یو ځای په ګریوان لاره کړه. له لاسو یې د مسافرۍ خیرنې جامې ولوېدې. چپه پرې راغله. سر یې په دواړو لاسو ونیوه او پر مخې پر سړک ولوېده. ولاړو کسانو منډه کړه. هغه یو چت کړ. نرۍ شونډې د سړک کاڼو سره وجنګېدې. وینو دار وهل. خلکو چیغه کړه مرسته وکړئ مرسته. یوه غږ کړ کور یې چېرته دی؟ یو بډۍ ښځه چې د به ورته مورکۍ ویله هغه د دې د کلي وه. د هغې ور پام شو. غږ یې وکړ زه یې پېژنم کور یې نږدې دی. ساحل یې بېهوشه اوچت کړ او کور ته یې یوړ. که څه هم اسمان شین شو. په لوند د خیش جامو کې حویلۍ ته دننه کړ. زهرا لکه د لیونیو چیغه کړه قند لالا. په قند لالا مې څه شوي؟ مخ یې ورته وخوځولو. ویل یې پاسه زما وروره پاسه کنه یې قنده سترګې دې خلاصې که. قربان دې شمه په تا څه وشول وروره؟ بوډۍ ښځې زهرا له سینې پورې یې ونیوله. ورو یې ورته وویل خیر دی لورکۍ اوس به په هوش راشي. شېبه تېره شوه. ساحل په هوش راغی. له خولې یې همدا کلمه ووتله هیله مې چېرته ده؟ زهرا خبرو کې شریکه شوه. قند لالا هیله څوک ده؟ ساحل ښي او چپ لوري ته وکتل. یوازې بوډۍ ښځه او زهرا یې تر سترګو تېر کړل. ژر غلی شو. بوډۍ ښځې اجازه واخیسته او ترې خپل کوره ته لاړه. زهرا لګیا شوه. د ساحل په وینو ککړ شوي شونډې ور پاکې کړې او ورسره په خبرو شوه. قند لالا په تا څه شوي وو او هیله څوک ده؟ ساحل وویل خوږې هغه بل څوک نه سیال ده. قند لالا د هغې خو نن کوژدن ده. هو پوهېږم. د هغې دغې مرموزې اوازې خو دې حال ته ورسولم. قند لالا تا ته چا ویل؟ د هغې کوچنۍ خور. هغه کوچنۍ نجلۍ چې کله په تلوار کوره ته لاړه نیغ په نیغې د ساحل کیسه داسې وویله. سیال خورې هغه هلک چې
مخکې ستا پوښتنه راڅخه کړې وه، نن بیا له موټره ښکته شو، سیده زما تر څنګ راغی. ویې ویل دا خلک ولې غونډ دي؟ خیر خو دی؟ ما ورته وویل نن مې د سیال خور کوژدن ده، هغه اخ کړه. له لاسو یې جامې پرېوتې، پر سړک ولوېده. سیال په سینه لاس ډب وهاو. ویې ویل اخ ساه مې ډوبه شوه. بیا څه وشول؟ خورې د هغه له خولې وینې روانې وې. خلکو چت کړه او کوره ته یې یوړ. وای خدایه چې هغه به څنګه وي؟ ای بصیرې ته ورشه پوښتنه یې وکړه چې اوس څنګه دی. کوچنی د باندې په وتو شو. مور یې ورپرې غږ کړ هو بصیرې ته چېرته روانه یې؟ وړې بصیرې وویل مور یې د باندې وځم. ها چې د باندې وځې زهرا دې کره هم لاړ شه، ورته ووایه سبا 3 بجې د خور جوړې مې دي، بیا راشئ. سمه ده مورې، همدا اوس ورځم او ورته وایم. وړه بصیره د زهرا دوی کره لاړه. له وره یې غږ کړل زهرا. ساحل ورته پام شو، نارې کړل دننه راشه نانځه کې. زهرا یې مخې ته ورغله. د غاړې په ورکړې سره یې له دواړو مخه ښکل کړه. وړه بصیرې ساحل ولید چې رنګ یې ژیړ دی خو نور ښه دی. بیا یې په بنده ژبه ویل سبا مې د خور کوژدن ده. د انعکاس میډیا ګرانو اوریدونکو او لیدونکو، دا و د مینه او درد ناول 4مه برخه. تر بیا راتلونکې برخې تاسې په پاک او مهربان رب سپارم.